بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو نن چې دی په اکسل کې درته د میلادي تاریخ شمسي او قمري تاریخ تړولو طریقه ښیم. ګورئ که چېرته مونږ په اکسل کې تاریخ راوړو اتومات هغه نو خپله په اکسل کې میلادي تاریخ راځي او ډیفالټ چې دی میلادي تاریخ دی، شمسي او قمري نه راځي. دا به څنګه شمسي او قمري تاړو، مطلب چې مونږ ته اتومات شمسي او قمري تاریخ راشي. په درې طریقو اړولی شو. زه تاسو ته درې واړه طریقې ښیم، تاسو ویډیو دقیق وګورئ. زه لومړی که چېرته ته غواړې چې مطلب په یو سل کې د میلادي تاریخ اچولی، فرضاً زه غواړم کنټرول سیمیکالن سره میلادي تاریخ راوړم، یا که د کنټرول سیمیکالن سره نه راوړې، دلته به داسې کار وکړې چې کنټرول سیمیکالن سره نه راوړې، دلته د فنکشن په واسطه راوړې مساوي ټوډی په واسطه مونږ دا تاریخ راوړه. نو اوله طریقه دا ده، زه غواړم چې د بل سل نه دا تاریخ دلته راوړم. تاسې به دلته ولیکئ چې غواړئ دا تبدیل کړئ، ولیکئ ایکوال نه وروسته به تاسې ولیکئ ټیکسټ فنکشن به راوړئ، بیا به چې دی ټوډی فنکشن ولیکئ، ټوډی نه وبخئ ټوډی فنکشن باندې لیکئ. را به شئ دلته دغه د ډي درې سل کې چې کوم مونږ سره تاریخ دی، تاسې به ورته ولیکئ ډی 3. ګوره دا مونږ سره انتخاب شو، سلیکټ شو. بیا به کامه ولیکئ، کامې نه وروسته ډبل کوټیشن، بیا قوس شروع، ډالر ساین، بیا به ولیکئ -AR -SA کاما. نو اوس غواړو مونږ شمسي ته واړو، نو دلته به تاسو ورته ولیکئ 14، قوس به پسې بند کړئ، بیا به ولیکئ 4 وارې وای د کال لپاره، بیا به سلش ورکئ MM به د میاشتې دپاره ولیکئ 2 وارې، او بیا به سلش ورکئ DD به 2 وارې د ورځې دپاره ولیکئ، او دا به انټر کئ. تاسې وګورئ 1405 د اولې څلورم تاریخ ته چې دی دا چینج شو. همداسې که چېرته غواړو دا قمري ته اړو، نو تاسې به قمري کې هم همدا طریقه وکئ، مساوي ولیکئ ټیکسټ مو ولیکه، را به شئ ورته سلیکټ به کئ دغه سله کاما، بیا به چې دی ډبل کوټ ورکئ، قوس به شروع کئ، ډالر ساین به ولیکئ -AR -SA او بیا کاما. ځینې اکسل ورژنونو کې چې دی 6 کار کوي د هجري قمري دپاره، او ځینې کې 100 کار کوي. نو که ستاسې په ورژن کې 100 کار کوو ولیکئ 100، که 6 کار کوو دلته به 6 ولیکئ. نو زما په اکسل کې 6 چې دی دې لپاره کار کوي. بیا به قوس بند کئ، 4 وارې وای لیکئ، سلش ورکوئ، 2 وارې M لیکئ او سلش ورکوئ، بیا 2 وارې D لیکئ او ډبل کوټیشن ورکوئ او انټر. ګورئ 1440 د لسمې شپږم تاریخ چې دی دا یې مونږ ته څه ته واړوو، د قمري تاریخ ته واوښتو. دا اوله طریقه شوه. دویمه طریقه، راځو زه غواړم چې همدغه شمسي تاریخ دی دا خپله په دې سل کې راوړم، مطلب د هغې نه راوړم، همدلته یې راوړم خپله اتومات ډایرکټ باید په دې سل کې شمسي تاریخ راشي، لکه څنګه چې میلادي راځي د ټوډی په واسطه. نو تاسې به ولیکئ ایکوال ټیکس به ولیکئ، ټیکس نه وروسته به ولیکئ ټوډی فنکشن هم ولیکله، دې نه وروسته قوس پسې بندوئ، کامه ورکوئ، بیا ډبل کوټ، بیا چې دی ډالر ساین، قوس شروع کوئ ډالر ساین، او دې نه وروسته -AR -SA بیا ولیکئ 14 ځکه شمسي دی، دلته یو کامه پاتې شوه د SA پسې کامه 14، او بیا چې کوم دی قوس بندوئ لیکئ، دلته چې دی 4 وارې څه لیکئ وای، بیا سلش 2 وارې MM سلش بیا DD دا مو ولیکه او ډبل کوټ ورکوئ، انټر کوئ. کله چې انټر کوئ تاسو ته ګوره داسې هم تاریخ اتومات ډایرکټ راغی. دا څه وخت تاسو کولی شئ کله چې تاسو غواړئ اتومات تاریخ راشي په څه کې، په سل کې، د بل سل نه راوړئ. او راځو اوس دلته یو بله طریقه درته هم پکې ښیم. په همدې دویمه طریقه کې دلته تاسې دغه M چې کوم دی دا که تاسې 4 واره تکرار کوئ، نو دلته به تاسې سره د میاشتې نوم راځي، ګوره فروردین. همدارنګه د قمري کال کې که چېرته تاسې دا M چې دی 4 واره تکرار کړئ، دا انټر کړئ، تاسو ته ګوره راځي دلته شوال. دا به زه لږ داسې پراخه کړم، تاسې وګورئ دلته شوال راغی. دا دویمه طریقه وه. دریمه طریقه څنګه ده؟ دریمه طریقه باندې تاسې زه پوه کوم. دریمه طریقه کې فرض مثال تا سره دلته کنټرول سیمیکالن سره تا تاریخ راوړ، یا د ټوډی په واسطه تا تاریخ راوړه، ته غواړې چې دلته فارمټ له لارې ته اپلای کوې، نو راځې دلته نمبر ته
نمبر کې چې دی کسټم باندې کلیک کې کسټم کې دا جنرال پاکې دلته ته هغه فارموله لیکي. فارموله څنګه لیکي؟ قوس شروع کې ډالر ساين لیکي، ډالر ساين وروسته ماینس AR ماینس SA او ورپسې چې دی کاما 14 قوس بندې بیا 4 وارې وای بیا سلش MM سلش DD او بس دا چې دی ته اوکې کوې. کله چې اوکې کوې ګورې زموږ تاریخ چې دی شمسي ته وه 1405 د اولې څلورم. که همدا قمري ته اړی نو صرف څه به وکړي په همدغه فارمول کې چې دی 14 دی دا یو به تر لرې کې دا به شپږ کې. کله چې شپږ کې ګورې 1440 د لسمې شپږم ته واوښته. نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې میلادي تاریخ شمسي ته واړو او قمري ته واړو ډېر په اسانه په درې طریقو درې واړه طریقې هیله ده چې تاسو یادې شوي او پوه شوي یاست ورباندې. نو که ویډیو مو خوښه شوي وي د ملګرو سره شیر کړئ، لایک یې کړئ او د داسې ښکلو ویډیوګانو لپاره موږ سره اوسئ. مننه، خوشحاله اوسئ.